السلام علیکم. جوړ په خیر. نن در سره پر یو ډیره زیاته اهمه موضوع خبرې کوم. هغه دا چې په پښتنو باندې عذابونه یا ریاستي جبر دا ولې ډیر زیات راځي. آیا دا فحاش دي؟ آیا دوی زناکار دي؟ دوی سودخواره دي یا دا شرابیان دي یا نور څه وجه کېدلی شي؟ او د هغې باره کې بیا زمونږ رویې څنګه دي، مطلب مونږ هغه ته څه په کم نظر باندې ګورو او اصل حقیقت څه کېدلی شي. په دې به لږ تفصیلي بحث کوو. نمبر 1 خبره خو دا ده چې که مونږ دا د مونږ سوچ وکړو که آبا جوړ دی که بونیر دی که کم خو مطلب چې پښتونخوا ده، نو هغه خو اول د ریاستي جبر ظلم نه خلاصېږي. او که چېرته هلته ورته لږه مخه میلاو شي نو د قدرتي افاتو سره مخ کېږي، لکه سیلابونه، زلزله وغیره وغیره. داسې نور د دې شاته زمونږ خلک وي چې وجه دا ده چې زمونږ پښتانه چې کم دي دوی شرابیان دي، زناکار دي، فحاش دي، سودخواره دي. د دې د وجې پې عذابونه راځي. خاص کر ریلیجس مایند پیپل دې سایډ ته ډېر زیات فوکس ورکوي. دې له یو د امتحان یا یو عذاب نوم داسې مختلف نومونو سره دا بلي. زه به دا خبره وکړم چې که چېرې دا داسې کېدلی شي چې یوازې زناکاري یا برایي د امتحان وجه کېدلی شي، نو آیا په هغه بندګانو باندې کوم چې د الله تعالی خاص بندګانو په هغې باندې ولې ډېر مشکل امتحانات راغلي؟ دا سوال صرف د ریلیجس مایند پیپل نه دی، عام خلکو نه. بل خلک وایي چې په پښتنو کې زنا یا فحاشي یا رشوت یا داسې بلا برایانې نور یادوي چې هلته په پیک دي، نو د دې د وجې پې دا مصیبتونه، دا عذابونه، دا ریاستي جبر کېږي. نو زه به تاسو ته ووایم چې که فحاشي ته وګورو نو په کوم یورپین کنټریز چې دي هلته فحاشي په پیک باندې ده. یورپ هم پرېږده، راشه خپلې دوبۍ ته وګوره، دوبۍ هم پرېږده، هرامنډۍ له راشه چې ستا هرامنډۍ آباده ده او دلته پښتونخوا کوم چې ښه ذهني طور په هر شکل باندې اسلام منونکي خلک شته دی په دې کې او ټول ښه مهذب او مذهب پرست خلک دي، دلته عذاب راځي. ستا هرامنډۍ بیا څنګه آباده ده؟ لکه دلته خو هم یو سوال جوړېږي. او بل مین خبره دا هم ده که چېرته څوک د سود یا داسې نورې برایانې خبرې کوي، نو که شراب دي په دوبۍ کې به پیک دي، که څه دي په یورپین کنټریز کې فحاشي د زنا اډۍ چې کولاو دي په لاهور او په هرامنډۍ او په دوبۍ کې دي، نو عذاب دلته ولې راځي؟ یا دلته ملیټري اپریشن ولې کېږي؟ یا دلته بله برایي ولې راځي؟ جسټ تھینک، لکه مطلب لږ سوچ کول پکار دي. او په هغې لکه مونږ دا رنګ چېرته ورکوو چې دا د الله تعالی عذاب دی، یا بلکل دا خو ده چې د الله تعالی عذاب دی، خو چې که دا رنګ مونږ ورکوو چې دا صرف زمونږ د ګناهونو په وجه کېدلی شي، نو بیا خو ګناهونه یا مطلب کوم برایان چې دي به دا ما چې کوم ځایونه ذکر کړل دغلته ډېر دي، نو دلته ولې نه راځي؟ لکه دلته یو سوال پیدا کېږي. نو چې کله هم په پښتونخوا باندې داسې قسمه مسلې راغلي دي، نو موږ داسې قسمه نمونه ورکړي دي چې هغه خلک خاص کر لکه زمونږ نن سبا که څوک د بونیر یا د باجوړ باره کې ویډیو اپلوډ کړي یا کار څه ووایي، نو یا ممبر څوک استعمالوي او که په هر څه خپل ویډیو پیغام جاري کوي او کار څه، نو په دې باندې هغې بلیم کېږي چې تاسو مطلب تاسو کې دا بلا مختلف قسمه برایانې موجود وي، د دې د وجې په تاسو باندې دا مصیبتونه راغله او د دې د وجې تاسو په امتحان کې مبتلا یې. نو که چېرته هغوی دا ستاسو کمنټونو ته هوا اوزګار نه دي، په بلا مشکل کې په خپله پراته دي،
خو که چېرته هغې ته ستاسو د رویې پته ولګي، هغه ستاسو رویې سټډي کړي، نو هغه په ځان پسې اریان شي، یا به ځان وجاړي. هغه لړي تباه شوي برباد شوي خلک دي، ظلم ورسره شوی دی او نور دردېدلي دي. او چې ستاسو رویې ته مو ګوري نو ښه به سپرس چې موږ د کومه داسې غټ زیناکار وو یا داسې سودخواره وو یا شراب څښونکي وو، نو لحاظه دا یو التجا درنه لرمه چې داسې ټایم کې داسې قسمه خبرې یا داسې خلک مایوسه کول دا بالکل نه دي پکار. هغې په مشکل کې دي، الله دې په مشکل آسان کړي. موږ له پکار دي چې د هغې سره مالی جاني مرسته وکړو. که چا کېږي جاني مرسته بهتره ده، که څوک جاني نشي کولی مالی دې ورسره وکړي، که مالی هم نشي کولی نو هغې دې صرف دې ته پرېږدي چې مطلب هغې پسې دا خبرې نه کوي چې مطلب که ته کم از کم ښه ورسره نشي کولی نو غلی خو دې کښېنه که نه. مطلب تا له دې نه خو هغه بهتره ده چې ته هغه ستا ویډیو یا ستا میسج یا ستا پیغام هغه وګوري، هغه ته پې درد دک میلاو شي، هغه لړي په غمجن دی او دغه هم پسې واوري، نو مطلب هغه انسانیت درد کم ځای له لاړو. او که زما په دې موږ له پکار دي چې هغې څه به دې مشکل کې ودرېږو او سپورټ یې کړو، هغو له حوصله ورکړو، نو الله به هم پرې زموږ نه راضي شي او د انسانیت تقاضا به هم پوره شي. او که زما نه به دې خبرو اترو کې څه کمی بیشی شوی نو بخښنه درنه غواړم، خو لږ خپلې رویې بدل کړئ. وما علینا الا البلاغ.